جنرال سمیع سادات د طالبانو څخه د امریکایي وسلو په اخیستو کې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره همکارۍ ته چمتو یم. سلام، وخت مو بخیر. د افغانستان د ملي پوځ پخوانی جنرال او د متحدې جبهې مشر سادات وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو ملاتړ کوي چې له مخې یې له طالبانو د دغه هیواد د وسلو بیرته اخیستو خبره شوې. ښاغلي سادات په خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت سره له طالبانو څخه د امریکایي وسلو د اخیستو په برخه کې همکارۍ ته ژمن او چمتو دی. د افغانستان د متحدې جبهې مشر لیکلي چې د طالبانو بې وسلې کول په سیمه کې د ثبات او امنیت لامل کیدی شي. دغه جبهې لیکلي ټولې امریکایي وسلې چې د طالبانو لاس ته لوېدلې سیمې ته قاچاق شوي او داعش، القاعدې او ټي ټي پي په ګډون په مرکزي او سویلي اسیا کې د ترهګریزو سازمانونو لخوا کارول کیږي. د افغانستان د متحدې جبهې په اعلامیه کې له طالبانو سره خبرې اترې رد کړي او د زور له لارې د دغې ډلې بې وسلې کول او له واکه پرځول ښودلي. دوستانو، دا و د نننځي چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې